السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیو چې تاسو څنګه د یو اننون نمبر مکمل ډیټا کتلی شئ. مطلب دا چې د هغه نوم، د هغه ایډریس، د هغه شناختی کارت نمبر. دې ویډیو کې تاسو ته موږ یو ایپس ښیو چې د هغې په مدد به تاسو دا ټول ډیټیل کتلی شئ. خو دغه ایپس کې یو مسله دا ده چې 2017 او 2018 نه چې کوم مخکې سیمونه راوتي نو د هغې مکمل ډیټا تاسو له ښه په صحیح طریقه باندې درکوي. زه به تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې 2018 نه چې کوم وروسته سیمونه راوتي د هغې ډیټیل دا صحیح نه ورکوي. نو زه د ویډیو طرف ته او تاسو ته هغه ایپس ښایو شاید چې ستاسو به ډېر په کار راشي. نو سمپلي به تاسو لاړ شئ د پلی سټور ته. سرچ بار کې به تاسو ولیکئ سیم اونرشپ. دلته چې تاسو راشئ، دلته چې په دویم نمبر باندې کوم لیکلی دی سیم اونرشپ ډیټیل ان پاکستان، په دې به تاسو کلیک کوئ او دا به خپل موبایل کې انسټال کړئ. زما موبایل کې آلریډي انسټال دی نو زه یې اوپن کوم، تاسو ته مخکې طریقه ښیمه. چې تاسو آن کوئ دې کې به تاسو ته مختلف سرور راشي. سرور نمبر 1 2 3 4 لاندې چې کوم ډیټیل دی هغه به چېرته په بله ویډیو کې شریک وو. نو ستاسو چې کوم یو موبایل نمبر چې کول غواړئ نو په دې سرور نمبر 1 باندې به کلیک کړئ. دلته به هغه نمبر واچوئ کوم نمبر چې تاسو ډیټیل غواړئ. ما یو نمبر کاپي کړی دی هغه دلته پیسټ کومه، تاسو ته بالکل ښیمه. تاسو به وینئ په دې ویډیو کې چې څنګه هغه ماته مکمل ډیټیل ښیي. سرچ بټن باندې کلیک کوم، 2 سکنډه کې به دا ټول معلومات تاسو ته دلته لیکلي دي. د دغه کس ماته شناختی کارت نمبر هم راکړو او لیکلي چې ډیټا ناٹ ریسیو فرام نادرا. اوس که تاسو د ده مکمل ډیټیل غواړئ نو د چې کوم شناختی کارت نمبر دی دا به دې ځای نه کاپي کړئ او واپس په دغه سرچ بار ته لاړ شئ. دلته به دغه کس شناختی کارت نمبر پیسټ کړئ. سرچ بټن به تاسو کلیک کړئ. دلته به هغه ټول ډیټیل دغه کس راشي کوم چې تاسو سرچ کول غواړئ. مطلب د هغه نوم به م راشي چې دا سیم د چا په نوم دی، د هغه ایډریس به م راشي. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ما هایډ کړي دي. هغه ټول ډیټیل به تاسو ته دلته راشي او څومره نمبر چې په دې شناختی کارت باندې رجسټر دی هغه ټول ډیټیل به تاسو ته راشي. اوس دې کې مسله دا ده ځینې نمبر په سرور نمبر 1 چې تاسو ته ما ښودلی او دلته په سرور نمبر 1 باندې ځینې کار ونه کړي نو بیا به تاسو داسې چل وکړئ چې 2 نمبر سرور باندې به هغه چک کوئ. سیم ټو سیم طریقه ده. په 3 نمبر به 4 کې دې 4 واړو سرور کې خامخا یو به تاسو ته هغه ډیټا پرووایډ کړي. ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. الله پامان.